وینې لوړ فشار کله چې د یو ناروغ د وینې لوړ فشار تشخیص شي نو د ډاکټر لخوا نه ورته ګولۍ لیکل کیږي او هغه خوړل کیږي خو ناروغان یوه ستره تېروتنه کوي او هغه دا ده چې کله هم فشار د یو څو ورځې بعد څخه نورمال شي نو هغه وایي اوس زما فشار ښه شو اړتیا نشته چې زه دا ګولۍ وخورم حال دا چې د فشار 90% علت نه دی معلوم دا د فشار ګولۍ فقط فشار کته کوي یعنی ښه کوي یې نه کله چې تاسې قطع کوي ګولۍ بېرته چې بیا فشار لوړېږي او د دغې سترې تېروتنه پایله دا ده چې دا د بدن ټول رګونه د زړه د مغز رګونو کې تغییرات او بدلونونه راولي بلاخر د مغزي سکتې د زړه د سکتې او همدارنګه د ناڅاپي مړینې سبب کیږي نو په دې اساس باندې هیله دا ده د ناروغانو څخه چې دا غلطي یا ناسمي تکرار نه کړي او تل که چېرته یعنې فشار د فشار ګولو سره ډېر ټیټېږي نو باید د خپل ډاکټر سره مشوره وکړي تر څو پورې چې دغه د ګولیو دوز راکم کړي اما قطع کول پکې نشته دا باید د ټول عمر دپاره وخوري د دې ترڅنګ د سبزیجاتو تازه میوهجاتو څخه ډېره ګټه پورته کوي او همدارنګه مزل وکړي او سپورت وکړي